سلام ګرانو هیوادوالو، موږ راغلي یو بیسودو ته چې زموږ خورکۍ وه، موږ ویډیو کړې وه ورته او 7 نفرو چنده ټوله کړې وه. د خورکۍ ته به تسلیم کړو، د دی حق دی او د هر یو باندې جدا نوم لیکل شوی دی. مومن ورور د جرمني څخه پیسې رالېږلي دي 2600 او 60 افغانۍ دي. دا زه وشمارم، یوه شپږ سوه او 60 روپۍ دي. مومن ورور رالېږلي دي. دا هم د دې خور روپۍ دي. دا زموږ یو خور ده چې مینا جان نومیږي، په کابل کې ژوند کوي. 50,000 افغانۍ رالېږي. 1 2 3 4 5 دا 50,000 افغانۍ مینا جان رالېږلي د کابل څخه. بل زموږ یو ورور دی چې د سپین بندک څخه رالېږلي وي او هغې څه پیسې وي 10,000 افغانۍ د خور ته ورکړه او وړي مې ورته رالېږلي او وړه دي او بوره ده. 1 2 3 4 5 دا 10,000 افغانۍ سپین بندک څخه یو حاجي دی، هغه رالېږلي خورې. دا 10,000 کالدارې خورې رالېږلي دي. سالار په نوم سالار ورور دی او نورو ملګرو څخه یې چنده راټوله کړې ده. 10,000 کالدار راټوله کړي، په لندن کې اوسېږي. 1 2 3 4 5 دا هم 10,000. بل زموږ یو ورور دی نعیم نومیږي، د جرمني څخه 12,450 کالدارې دي. دا هم ځکه دا د دوی حق دی، لید سپارو دا هم همدومره روپۍ دي. 12,500 روپۍ دي. 12,500 1 2 3 4 5 12,500 روپۍ. دا هم د نعیم نومیږي، د جرمني څخه رالېږلي خورې. میراخیل منګل په سعودي کې اوسېږي. دغه پیسې چې دي دا هم ډېر په سخته تنګه باندې ګټل کېږي او چې دلته رالېږي هلته هم ځوړندې پیسې دي، دلته هم غریبي کې. دا ویډیو یې کتلې وه، ډېره دردېدونکې وه او دوی هم مشکلات لري. دا زموږ خور مشکلاتو باندې هغه ورونه پیسې پیدا کوي. 1 2 3 4 5 دا هم ستا امانت دی. دا د هغې خلکو پیسې دي خورې چا چې سره کومک کړی دی. 3,450 روپۍ دي. 1 2 3 دا 3,450 روپۍ. نو دا سره خو یو خدای دې آباد او ودان دې خدای دې سره ډېر ښه وکړي. تاسو سره دې خدای ښه وکړي. دلته راغی موږ سره یې دغه وکړله. خدای دې سره ډېر ښه وکړي. خدای دې ودان او آباد لري. زموږ غریبانان سره کومک کوي، زموږ غریبانان پوښتنه کوي. خدای دې سره ښه وکړي. کور کې دا پرچې در کومه چې هماغه معیار پیسې چې چا دي هماغه د هغې نومونه دي. قدرمنو هېوادوالو، دا د دوی حق و. د دوی کورنۍ ته راغللو، دوی ته مو ورسپارلې ډېر وخت همداسې پاتې وي او ورونو څخه هم ډېره مننه چې دې خور سره چنده وکړله. موږ هم په دې پوهېږو چې دا ډېر په سختۍ هلته ګټل کېږي. هلته هم دوی غریبان دي، کارونه کوي، خو زموږ ستاسو افغانستان ډېر بدبختۍ سره مخ دی، ډېر د غریبۍ سره مخ دی. الله تعالی دې په ټولو افغانانو ورحمېږي. نو بیا هم په درېیمه چوپړ کې حاضرېږم. د خدای په امان.